تاسو ظریف خان ثوابیوال تاسو ثوابی نه یې بیسیکلی؟ جی بالکل ثوابی کې کوم ځای یې؟ د ډوډیر کلی یم. ښه ظریف خان صاحب زموږ د معاشرې په ښکلا کې یو شاعر او بیا ورسره سندرغاړی څومره څه مقام لري، څه حیثیت لري؟ فنکار چې وي هغه د کام سترګې وي. بالکل. او شاعر چې کوم وي نو هغه د شعور نه وتري. بالکل. نو شاعر ته چې سخکاري هغه عام سړي ته نه ښکاري. صحیح. پکار ده چې شاعر داسې شاعري وکړي چې هغه د کام هغه مسلې هغه ستونزې هغه رامخې ته کړي په خپلو شعرونو کې، نو بیا ورپسې سندرغاړی دی. شاعر مثال هغه اره کېږي، سندرغاړی به د هغې د پاسه بلډینګ کېږدي. نو چې اره څومره مضبوطه وي بلډینګ به د هغې د پاسه ښکلی لګي. سندرغاړی به هله ښه راځي. سندرغاړي لم پکار دی چې د ښې شاعرۍ انتخاب وکړي، د داسې لفظونه راوړي عوامو ته چې هغه د خپل کلچر متعلق وي او هغې کې هغه ستونزې وي یا دغه وي، نو دې کې د سندرغاړي او د شاعر ډېر غټ کردار دی په د معاشرې په اصلاح کې او د دې په یو ښه کردار ادا کولو کې. بالکل. تاسو کم ټایپ شاعري کوئ، کم قسم؟ زما د شاعرۍ مقصد خو دا دی چې هر کله د یو کور نه یو سړی مسافر شي نو څلور پنځو کسو ته پرې سکون میلاویږي. بالکل صحیح. هغه یو کس باندې سخته تېرېږي. بالکل. یو ګټي او شاید کومه ټوله فیملی. او جی یا به زه دا مثال هم درکړم چې چا کره سونه وي، چا کره مال او دولت وي، نو هغوی کال په کال د هغې نه څه زکات وباسي. بالکل وباسي. اوس زه به د خپلې ځوانۍ زکات څنګه وباسم؟ زه د ځان نه ګوته خو نشم کټ کولی چې چا لې ورکړم، د ځان نه غوږ نشم پرې کولی چې چا لې ورکړم. زه به د خپلې ځوانۍ زکات په دې طریقه وباسم چې زما ذهن کې څه دي، زما کوم ټیلنټ دی هغه د عوامو په کار راولم. دغسې زه ښکلې شاعري وکړم. نو زما د شاعرۍ زوام چې هر یو شعر او غزل او نظم خو لا وروسته دی چې هر یو شعر چې په هغې کې پښتنو ته د پښتنو بچو ته د معاشرې د اصلاح لپاره یو سوچ وي، د هغې دپاره یو ښه پیغام وي. ما خپل ځاني دا کوشش کړی دی او زه راوتی یم د دغې دپاره یم. زه خپله د اجمل منصور ادبي او کلتوري غورځنګ تنظیم صدر یم، هلته په خپل علاقه ثوابۍ کې. زما دا کوشش دی چې زه ښه شاعري راولم او ښه شاعري راوړم د عوامو ته چې دوی ته یو ښکلې لار میلاو شي. بالکل. د یو شاعر دپاره موضوع ټایم کم یو وي چې هغه خپل هغه ذهن کې چې څه راځي هغه په قلم او په کاغذ باندې منتقل کړي؟ د دې هېڅ ټایم نه وي موضوع، لکه اني ټایم دا راتلی شي. زیاتر داسې څه مسله راشي هغه شاعر ته په نظر راشي، داسې څه سوچ وي، نو د دې څه ټایم نه وي. لکه زه به ګناهګار شم خو کله کله په مونځ کې هم داسې څه آیډیا راشي، سوچ راشي، په خوب کې راشي. داسې به وشي چې د نیمې شپې 2 بجې به تاسو راپاسئ او تاسو به هغه تنګئ شاعري هغه شعر به تاسو تنګئ، تاسو په هغې باندې لیکل وکئ. کله کله په موټرسایکل سړی روان وي نو سایډ ته ودرېږي او یو شعر ولیکي. د دې هېڅ څه ټایم نه وي، دا اني ټایم راتلی شي. یعنی د دې ټایم څه پابندي نشته؟ نه جی نه، دا ګاډ ګفټ وي، اني ټایم راتلی شي. دا صحیح. او دا هله کېږي چې کله سړی تر لیونتوب تر حده په خپلې شاعرۍ کې بوخت شي. یو شاعر چې وي هغه چې کله شعر لیکي نو د هغه په ذهن کې څه وي؟ بعض اوقات چې نو هغه مونږ کتلې ده په بعض زمونږ په سندرو کې هغه شاعري چې داسې ناقصه شانتي وي که نه، د دې هغې دپاره به سوچ کوي چې مونږ داسې شاعري ولیکو که نه بس هغه څه ګډوډ سیسټم وي. 2 قسمه دلته کې دغه دي شاعران دي، یو شاعران دي او یو ماهران دي. ځینې خلک داسې وي چې هغه یعنې زه به دغه خلک راولم چې کوم د فلم دپاره کوم ګانې بجانې لیکي، دا ماهران دي. دوی ته مخکې نه میوزیک تیار شي، پروجیکټ تیار شي او دوی ته سانچه تیاره شي، بیا د هغې د پاسه دوی لیکل کوي. دوی ته ډیمانډ وشي چې تاسو په دې کې دا څیزونه ایډ کړئ، مونږ دا شی غواړو، مونږ په 400 باندې نظم غواړو، مونږ په دې ټاټک باندې نو دوی بیا په هغې باندې لیکلو کېږي. ټیک شوه. هغه خو ځان له یو سایډ دی، هغه خو هغې ته خو زه شاعران نه وم، هغې ته زه ماهران وم. او جی ټیک شوه. او شاعران اصل کې داسې وي چې هغه شاعري ګاډ ګفټ وي، د الله د طرف نه یو ورکړی شوې ډالۍ وي، تحفه وي چې هغه د هر چا په نصیب کې نه وي. نو دا بیا سټډي سره او مشاعرو له تللو سره، کتابونو سره، خپلو شاعرانو نه تپوسونو کولو سره ورو ورو داسې واقعېږي. څه داسې هم نه ده چې یو الګ ته ناپوه دی هغه ته ګاډ ګفټ راغی بس شاعري راله او هغه ولیکله. نه، استاد خامخا پکار وي، د اصلاح دپاره خامخا هغه له چا سره صلاح کول پکار وي استاد سره،
دا یو قسم دې سره تړلې خبرې دي. ٹھیک شو، مطلب دی چې باقاعده سوچ سمجھ کر. جی بالکل. په قرآن مجید کې په خپل هم چې دی نو الله پاک فرمایي په سورت شعراء کې آیت نمبر 224 کې چې دوه قسمه شاعران به وي. یو هغه چې په زړه کې څه وي هغه یې په خوله نه وي، بل هغه چې هغه به د الله پاک ښکلا بیانوي، د الله پاک قدرت چې کوم دی د هغې هغه به کوي. که زموږ فلمونه ښیي که ډرامې دي دا ټایپ نو سیډیز او دغه فلمونه هغې کې هغه ټوپک چې راوالي او ډزه 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 نو ډېرې پښتنو غلط څومره چې دلته مونږ پښتانه ناست دي په دې سټوډیو کې یا څومره چې مونږ په خیبر ټي وي په شیشه باندې ګوري هغه خلک هغه پښتانه رونه دی خپل ګیر چاپیرچل کې وګوري، نه به د چا ببر سرونه وي، نه به د چا غړ غړ بریتونه چې د بریتونه وینې ساسي، نه به د چا پنسي اوچتي، ټول به ښه مزېدار ایجوکیټډ کسان وي او ښه په دغه سره به ناست وي، نه به چا سره لاس کې ماشین وي ټوپک وي. دې خلکو زموږ غلط تصویر دنیا ته ډېر زیات غلط تصویر او ډېر غلط تصویر زموږ. بیا پښتنې پیغلې څومره حیادارې څومره د بادرۍ د هغې کیسې راغلي دي. ځینې شاعرانو پښتنې پیغلې ته په تاسا امرسا خودکشه دماکانو خودکشه دماکه ده خو هغه د پښتو ژبې باندې یو خودکشه دماکه ده. بالکل صحیح خبره ده. په کار هم دغه نه دی چې مونږ د پښتنو غلط تصویر ورکو. بالکل زمونږ د پښتو هر یو که پښتو کې کنځلې وشي نو هغه صحیح دي. ټول لړومبی مسلمان بیا زموږ پښتون. بالکل لکه پیغور څومره بد لفظ دی پیغور، خو د پیغور فایدې هم ډېرې دي. صحیح که څوک وایي چې زه دا کار کوم نو هسې نه چې سبا له څوک پیغور رانه کړي نو هغه د هغې پیغور د وجې بد کار نه ځان ساتي. نو د پښتنو هر یو کار هر یو چې کوم دی کردار هغه د ستاینې دی او خلکو انګریزانو او هندوستان والا د پښتنو نه چلونه زده کړي دي، د دوی کلچر یې راغستی دی په هغې باندې. بالکل صحیح خبره. ځینې خلکو دا کلچر غلط په کار دا چې موږ غلط تصویر ورنکو. دا مینه ولې دومره مادي شو، دا رشتې زموږ ولې دومره مادي شوې، دا ولې پیسې سره ټولو مینه شروع کړه؟ نو بس دا وخت سره چې کوم دی نو لکه ځینې څیزونه بدل شو، د پیسې طرف ته زیات رجحان شو. زه به دا خبره چې کوم دی نو بد پې ښکارم خو وبې کوم په دې چې پرون زموږ کلي کې مشاعره وه نو زما والد صاحب ما ته وایي چې تا ته په دې کې څه میلاویږي؟ نو ما ورته ویې څنګه چې ما مخکې خبره وکړه مای خانجي ورته مونږ وو مای خانجي ځینې څیزونه خلک د ځان دپاره نه کوي، د قوم ته هم څه ورکول پکار دي، د پښتو ژبې سره د مینې اظهار کول پکار دي. نو هر یو شی چې کوم دی نو نن سبا د پیسو شوی دی. پیسو شوی دی. زموږ دا سوچ اتوماتیکلی پیسې طرف ته ځي که نه؟ بالکل ځي. که هغه زموږ خپلې رشتې هم دي خو چې پیسه نه ورکوي نو بیا وایي چې دا ښه زوی نه دی یا رور نه دی یا داسې. د دنیا کې زیات تر تعداد هلکانو نه چې تپوس وشي نو هغوی وایي چې رشتې هم په پیسو شوې. بالکل صحیح خبره ده. پښتو موسیقي چې کومه ده ډېره خوږه ژبه ده زموږ د پښتو که نه؟ بالکل او دې کې چې کوم شاعران دي نو هغې هم ماشاءالله خپل نومونه دي او زه یم چې هغه پخواني کوم شاعران و هغې خواړو څه دغه نشته که نه مثال نشته. نن سبا چې کوم هلکان راځي ینګ هلکان چې راځي هغوی پویټري کوي نو ستاسو څه خیال دی چې تاسو هم ماشاءالله خپل محنت کوئ جاري ساتئ، ستاسو څه خیال دی چې هغوی هغه مقام ته رسېدو کوشش کوي محنت کوي؟ مخکې چې کوم مقام چا جوړ کړی دی کومو مشرانو زموږ کوم اتلانو هغې مقام ته خو څوک نشي رسېدی. صحیح. خو دا نن سبا چې کوم ینګ هلکان راوتي دي او کومه شاعري کوي یا دغه کوي نو دا هم ښه دي، دې ته موږ بد نشو ویلی او پکار ده چې شاعري وشي خو مشرانو نه دې پکې صلاح اخلي رای اخلي خپل غزل چې لیکي نو هغه د دوه درو شاعرانو سره یا یو شاعر د ځان له وساتي استاد په هغه باندې د خامخا یعنې شاعري کې استاد ضروري دی پکار ده لازم چې تاسو زه خپله چې څه ولیکم غزل یا نظم ولیکم نو زه لیاقت تصور صاحب ته ولیږم هغه اصلاح کي څه دغه چې پکې وي مسټیک یا څه دغه چونکې زما شاعري تنقیدي شاعري ده زه د معاشرې اصلاح باندې کار کوم نو داسې مسلو ته ګوته نیسم نو بیا لیاقت تصور صاحب ته ولیږم نو چې داسې ډېر تیز زه تللی یم نو هغه ما لږ راکم کړي. صحیح خبره ده بیلنس هم کړي. بالکل جی بالکل. زه یم چې ټول نړومبې مونږ ظریف خان صاحب نه ښایسته شانتې څه کلام وورو یا څه ښایسته شانتې پویټري تې وورو. نظم نه مخکې به زه صرف یو دوه خبرې ستاسو په اجازت باندې وکړم. بالکل جی. چې دا پښتو ژبه چې کوم ده نو دا ډېره خوږه ژبه ده، ډېره ښکلې ژبه ده، ډېره خوږه ده. دا واحد په دنیا کې یو داسې ژبه ده چې دا ویلی هم شي او دا کولی هم شي. او جی یعنې تاسو به چېرته نه اورېدلي چې انګریز به ویلي چې ما کې انګریزي نشته. او بالکل صحیح. یا اردو ویلي چې ما کې یو اردو نشته.
نو پښتو یو داسې ژبه ده چې دا ویلم شي کولی شي. د دې څلور خپې دي، یو هغه لوستل، یو هغه ویله، یو اورېدله او یو لیکله. خو دا د ډېر وخت نه په دوو خپو باندې روانه ده. ویل اورېدل شته، خو لیک او لوست ډېر کم دی، ډېر زیات. خو بیا په لیک کې هم چې کم دی دې ته ډېر غټ نقصان میلاو شوی دی. صحیح. هغه په دې قسم چې دا کم ماهران دي هغه په دې کې مختلف که یو طرف ته هغه په پښتنو پیغلو باندې گزار کړی دی. د پښتنو پیغلو هغه حیا، عزت، غیرت کم چې پرده وه هغه لرې کړې په دې رنګ کې ده، په دې شکل کې ده چې هغې ته چې کوم دی د مختلف قسمه نومونو دغه کړی دی، د پتاسو، د انګسو. دا هم یو قسم غلطي د دغه سره شوې ده، زیاتی شوې ده د پښتو ژبې سره او د پښتنو پیغلو سره. دویمه چې کوم ده نو په هغې کې ټوپک دا څیزونه راوستې شوي دي، په حاشي راوستې شوي. درېیمه خبره په دې کې دا ده چې چرس، نشې، شراب دا په هر ځای کې چې کوم د ستایل شوي دي. نو څنګه چې د مخکې یو 2 منټو کې مونږ خبره وکړه چې یو خو هغه سایډ ته شاعران دي، یو دا سایډ ته شاعران دي. نو په دې باندې ما یو نظم لیکلی دی په دې موضوع باندې. جی ټیک شوه چې د فحاشۍ او عیاشۍ خلاف یو، مونږ د غلطې شاعرۍ خلاف یو، مونږ پښتانه امن پرست قام یو، مونږ د ټوپک او بدماشۍ خلاف یو. بالکل. لکه خوشحال غوندې شاعر لرو مونږ، د ګجو خان غوندې رهبر لرو مونږ، د پښتون هر بچی اتل اتل دی، د کرنل شیر غوندې بادر لرو مونږ، او مونږ په ډرامو کې بدماشان مه ښایئ، مونږ د داسې عکاسۍ خلاف یو، مونږ پښتانه امن پرست قام یو، مونږ د ټوپک او بدماشۍ خلاف یو. ډېر ښکلی. مونږ پښتانه حیا ایمان ګڼو تل، بې پردګي د ځان تاوان ګڼو تل، او پښتنې پیغلې حیادارې زمونږ، ستر برکمو د ځان شان ګڼو تل، د هر پښتون غیرت عزت دی که نه، مونږ د هر قسمه بې عزتۍ خلاف یو، مونږ پښتانه امن پرست قام یو، مونږ د ټوپک او بدماشۍ خلاف یو. زمونږ حجره زمونږ جرګه یادېږي، زمونږ غزل زمونږ ټپه یادېږي، د مینې ډک امن پرسته یو مونږ، زمونږ برداشت او حوصله یادېږي، خو چې رشتې او دوستانې ماتې کړي، مونږ د داسې رورولۍ خلاف یو، مونږ پښتانه امن پرست قام یو، مونږ د ټوپک او بدماشۍ خلاف یو. ډېر ښه. مننه جی. د پښتون قام اصل تصویر دې پیش کړي، د ظریف خان د خوب تعبیر دې پیش کړي، چې د خپل حق تپوس کولی نشي، د انصاف دغه دعوګیر دې پیش کړي. نو چې په فرق ګوري پښتون قام ته داسې، مونږ د دې بې انصافۍ خلاف یو، مونږ پښتانه امن پرست قام یو، مونږ د ټوپک او بدماشۍ خلاف یو. ډېر ښه، ډېر زبردست. تاسو هغه پوره هغه تصویر ورکړی دی. بالکل جی. چې که زموږ فلمونه ښایي که ډرامې دي دا ټایپ نو سی ډیز او دغه فلمونه هغې کې هغه ټوپک چې راوالي او ډزه نو ډېرې پښتنو غلط څومره چې دلته مونږ پښتانه ناست دي په دې سټوډیو کې، یا څومره چې مونږ په خیبر ټي وي په شیشه باندې ګوري، هغه خلک هغه پښتانه رونه دی خپل ګیر چاپېرچل کې وګوري، نه به د چا ببر سرونه وي، نه به د چا غړ غړ بریتونه وي چې د بریتونه وینې ساسي، نه به د چا پنسي اوچتي، ټول به ښه مزېدار ایجوکیټډ کسان وي او ښه په دغه سره به ناست وي، نه به چا سره لاس کې مشین وي، ټوپک وي. دې خلکو زموږ غلط تصویر دنیا ته، ډېر زیات غلط تصویر، ډېر غلط تصویر زموږ. بیا پښتنې پیغلې څومره حیادارې، څومره د بادرۍ د هغې کیسې راغلي دي. ځینې شاعرانو پښتنې پیغلې ته پتاسا، امرسا، خودکشه دماکه، نو خودکشه دماکه ده خو هغه د پښتو ژبې باندې یو خودکشه دماکه ده. بالکل صحیح خبره ده. په کار هم دغه نه دی چې مونږ د پښتنو غلط تصویر ورکړو او بیا هغه غلط ایمیج لاړ شي. ظریف خان صاحب تاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ او داسې ښکلي ښکلي کلامونه مونږ سره شیر کړه. څه لاسټ میسج به ورکول غواړئ؟ بس زه خو ستاسو د خیبر د ټي وي ټول چینل ډېره زیاته مننه کوم، او پیغام زه دا ورکول غواړم هغه ملګرو ته کم چې فلم ساز وي او کم چې دغه جوړوي، نو د خدای دپاره زموږ کلچر ډېر ښکلی کلچر دی، دا متعارف کوي نه چې دا بدنام کوي او ښکلی عکاسي. ډېره مننه جي، تھینک یو. ګرانو کتونکو موږ دې وړې شان د مینه پس بیا راځو.